که په دې برخه کې غواړو د پرمختګ لپاره د هدفونو په ټاکلو خبرې وکړو. که یو ځوان غواړي چې شخصیتي او مسلکي پرمختګ وکړي، نو تر ټولو مهمه دا ده چې اول ځان ته هدفونه وټاکي. هدفونه په دې معنی چې د راتلونکي کې څه غواړي چې وشي، کومې کړنې وکړي، په کومه برخو کې پرمختګ وکړي او هېواد او خلکو ته کوم خدمتونه وکړي. نو د دې لپاره چې هدفونه وپېژنو، هغه باید مشخص کړو چې کوم موقف، کوم مقام او کومې سطحې ته غواړو ورسېږو. د دې لپاره باید ډېر مشخص هدفونه وټاکل شي چې انګلیسي کې ورته سمارټ وایي، یعنې سپیسیفیک یا مشخص یا روښانه یا واضح، مینینګفول یا میژریبل یعنې بامعنا یا د پیمایش وړ، بلې دی چې اچیویبل یا اټینیبل یا اګریډ ټو، چې داسې چې هغه د لاسته راوړلو وړي، د حاصلولو وړي او توافق پرې کېدی شي. او اخرنی آر دی یعنې ریالسټیک او یا ریزنیبل یا ریلیونټ. نو که هدفونه دغسې مشخص وي، دا سمارټ ګول وټاکل شي، د رسېدو چانس یې ورته ډېر دی. دویم مسله د هدفونو په ټاکلو کې دا ده چې لنډمهاله او منځمهاله او اوږدمهاله هدفونه یو له بل څخه بیل کړي. لکه که یو ځوان غواړي چې راتلونکي کې یو ډېر تکړه متخصص ډاکټر شي، نو د ده لنډمهاله هدفونه به دا وي چې د ښوونځي په درسونو کې ټاپ او کامیاب زده کوونکی راشي، ریاضي، ساینس او د ژبې او انګلیسي مهارتونه زده کړي او د کانکور په ازموینه کې جګې نمرې واخلي. لنډمهاله هدفونه بیا دا چې د خپل صحت او روغتیا ته هم توجه وکړي او فکري ودې ته هم، او په عین حال کې د طب په پوهنځي کې تر شمول وروسته تمرکز او شدیده مینه او دوامداره حوصله او کار هماغه خپل مسلک ته او د خپل مسلک زده کړې ته ورکړي. او د ده اوږدمهاله هدف طبیعي ده چې همدا دی، تر څو یو بهترین او باکفایته ډاکټر شي. د دې هدفونو لوړ هدف هم کېدی شي چې یعنې هغه انسانیت او بشریت او خپل هېوادوالو ته خدمت وي. نو دغه ډېر مهم دي چې فرق یې وشي چې په کوم وخت کې کوم هدفونه ټاکل کېږي. بله مسله چې په دې هدفونو کې د هغه باید د امکاناتو او فرصت او وسایلو په پام کې نیولو سره وي، یعنې ډېر خیالي هم نه وي او ډېر عادي هم نه وي، یعنې انسان په ځان باور ولري خو د ټولنې او حالاتو او امکاناتو په پام کې نیولو سره. د هدفونو د ټاکلو چې کومه بله مرحله راځي، هغه د وسایلو تیارول دي. کله چې مثلا یو څوک غواړي له ننګرهاره کندهار ته لاړ شي، هدف یې معلوم شو، خو له ننګرهار څخه کندهار ته د تګ وسایل، هغه بیا ترانسپورټیشن دی، د لارې کرایه ده، او که د ژمي لباس، که اوړي د اوړي لباس، هلته په کندهار کې د اوسېدو د ځای تدارک دی. او دا پلان جوړول دي چې هلته بیا کوم ځایونه ویني، د احمدشاه بابا مزار، د میرویس نیکه مزار، بابا ولي ته ځي، خرقې مبارکې ته ځي، دا باید ټول مشخص وي. نو دویمه مرحله د وسایلو او د ستراتیژیو یعنې د تګ د لارو چارو سنجول دي. او د هدفونو دریم مرحله بیا ارزول دي چې وخت په وخت باید خپل هدفونه وارزوي. لکه که لومړي مثال ته بیرته راشو، یو زده کوونکی غواړي راتلونکي کې یو تکړه ډاکټر شي، نو دی باید د ښوونځي په وخت کې خپل درسونه وارزوي چې څومره مخکې روان دی، او هغه مضامین چې په کانکور کې د ده نمرې ډېروي څومره پرمختګ پکې کوي، او همدارنګه علاقه او دلچسپي څومره ده، هماغه طرف ته روانه ده که نورو شیانو ته منحرفه شوې یا تغییر شوې ده. بیا چې کله د پوهنتون په وخت کې ځان وارزوي چې د ټاپو زده کوونکو په ډله کې دی که نه، د پوهنځي او رسمي کتابونو علاوه نور کتابونه هم لولي که نه، عملي کار سره ډېره مینه لري که نه، د استادانو او لایقه ډاکټرانو سره د اړیکو یوه شبکه او نیټورک یې جوړ کړی دی که نه. نو دا ټول هغه څه دي چې دا ارزوي. او کله چې د هدف ته ورسېږي، په هغه کې هم باید دوامداره ارزونه وکړي چې د مسلکي او شخصیتي انکشاف دوامداره مراحل طی کړي،
نوې میتودونه او نوې پوهه او نوې معلومات زده کړي، او کله چې معلومات او میتودونه او د کار طریقې نوې کېږي د ځان په هغه باندې حاکم وساتي او اپډیټ وي. او د دې په څنګ کې کامیابي یوازې د پوهې او مهارت لاسته راوړل نه دي، په عین حال کې ټولنیزې اړیکې او ټولنیزه شبکه سازي هم ده. نو که چیرې د خپل هغه لوړ هدف ته ورسېږي چې د ځان ته یا یو ښه ډاکټر کېدل ټاکلي، یا یو ښه حقوقدان کېدل، یا یو ښه تجار، او یا یو ښه سیاسي مشر، هغه نه وروسته هم باید دی به اړیکې جوړې کړي. لکه که غواړي چې ښه ډاکټر اوسي، د ښو ډاکټرانو سره باید ډېرې اړیکې ولري. همدارنګه د دوا د کمپنیو او درملتونونو سره چې هغه با اعتباره وي، با کیفیته وي او صادق خلک وي. همدا شان د خپلو ناروغانو او مراجعینو سره باید د برخورد انساني او مسلکي تخصص پکې موجود وي چې دغه شبکه ده دوام وکړي. نو د دې ټولو سره که رالنډه کړو، د ژوند د هرې برخې د کامیابۍ لپاره تر ټولو مهم فکټور انګیزه ده، یا یوه شدیده مینه چې هغه ته پیشن وایي. په دویم قدم کې ځان ته مشخص هدفونه ټاکل دي، او دغه خپل د مینې وړ هدف ته د رسېدو لپاره دوامداره کار او کوشش او زحمت او خواري او دوام دی. او کله چې د هدفونو په سلسله یو نه بل ته رسیم، دوامداره یې وارزئ، او کله چې وروستني هدف ته ورسېدو خپل هدفونه وارزئ، او په دې ځان مطمئن کړئ چې دی شاته نه ځي، مخکې ځي. او په دې ټولو کې مهمه خبره دا ده چې نیت یې د اخلاص